درې جملې ذکرو، دوه جملې زه وایم د همیش په شکل سره، یوه جمله به تاسو وایي. وای زه ناروغ یم، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو ich یا ich bin krank. ich bin krank. او مهمه پوښتنه دا ده چې څنګه وایو کوم ځای درد کوي. کوم ځای درد کوي دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو؟ was tut weh. was tut weh. کوم ځای درد کوي. د مثال په تور زه وایم زه د ملا درد لرم. زه د ملا درد لرم. دغه جمله په الماني ژبه څنګه وایو دوستانو؟ تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. که غلطه وي زه به ورته په کمنټ کې صحیح لیکم چې ستاسو هم تمرین وشي، نور دوستان هم در څخه زده کړي.